السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړ. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د امریکا B2 یا بزنس ټایپ 2 یا دویم نمبر ویزې ته به تاسو څنګه نوملیکنه کوئ. خوږو دوستانو د دغې ویزې لپاره کوم کسان کولی شي چې نوملیکنه وکړي. همدغسې ګرانو کتونکو د دغې ویزې لپاره د کوم ډول اسنادونو اړتیا ده او ګرانو کتونکو د دغې ویزې څومره مصارف راځي. ګرانو کتونکو د دغې ویزې لپاره د کومو هیوادونو نه تاسو نوملیکنه کولی شئ او همدغسې ګرانو کتونکو هغه کسان چې غواړي B2 یا بزنس ټایپ 2 ډول ویزې ته ثبت نام وکړي نو ګرانو کتونکو هغه چې کله وغواړي امریکې یا USA ته شفت شي نو دغه کس باید څومره پانګونه ولري، څومره سرمایه ولري او آیا ګرانو کتونکو دغې ویزې ته عادي کسان کولی شي چې نوملیکنه وکړي یا هغه کسان چې بزنس ولري LLC ولري یا تجارت ولري هغوی ورته نوملیکنه کولی شي. دا او د دغسې نورو ټولو پوښتنو جواب په همدې ویډیو کې ګرانو کتونکو په ویډیو کې به تاسو سره مکمله طریقه هم شریکیږي چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغې ویزې ته نوملیکنه وکړئ. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلی یاستئ او چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهربانی وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو لپاره لایک ډیر ضروری دی، ویډیو ځان سره لایک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوه څه ناسم ترېنه زده کړه ویډیو د خپلو نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. خوږو دوستانو راځو تاسو به په خپل کمپیوټر کې یو براوسر راخلاص کړئ. که تاسو سره هر ډول براوسر وي، که هغه اوپیرا وي، که تاسو سره فایرفاکس وي، که کروم وي، کله چې براوسر راخلاص کړئ ګرانو کتونکو د دغې ویب سایټ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن برخه کې اچولی، هغې نه بیا راکاپي کړئ او دلته به د ادرس برخه کې واچوئ او دا ویب سایټ به ګرانو کتونکو تاسو دغسې سرچ کړئ. کله چې خوږو دوستانو دغه ویب سایټ راخلاص شو ګرانو کتونکو دلته تاسو کولی شئ چې له دغې ویب سایټ نه د دنیا یا د نړۍ د هر کونج نه د هر هیواد نه د ګوټ نه تاسو کولی شئ چې ورته نوملیکنه وکړئ. وګورئ ګرانو کتونکو د ټولو هیوادونو نومونه دلته کې دغسې سورټ شوي دي منظم. تاسو کولی شئ چې دې ځینه یو هیواد انتخاب کړئ او له هغې ځینه تاسو ورته اپلای وکړئ. د مثال په ډول ګرانو کتونکو زه راځم دلته کې د افغانستان نه اپلای کول غواړم نو ای باندې مې داسې کلیک واخیستو یا دلته ای باندې کلیک واخلئ یا دغلته نو دلته کې وګورئ ګرانو کتونکو اول نمبر باندې افغانستان دی. اوس که چیرې تاسو وغواړئ چې B2 یا بزنس ټایپ 2 ویزې ته نوملیکنه وکړئ نو دلته کې به خپل هیواد انتخاب کړئ او د هیواد په نوم باندې به داسې کلیک وکړئ. لږ انتظار به وکړئ ګرانو کتونکو تاسو به د هماغه هیواد د نوملیکنې برخې ته بوځي. اوس وګورئ ګرانو کتونکو زموږ سره دغه ویب پاڼه د افغانستان په باره کې راخلاصه شوه او د افغانستان لپاره چې د امریکې د ویزې کوم ډولونه دي، کوم خدمات دي نو هغه ټول ګرانو کتونکو تاسو په دغه ویب پاڼه کې دلته کې کتلی شئ. راځو مونږ غواړو چې ویزې ته اپلای وکړو نو دلته ګرانو کتونکو یا خو تاسو راشئ دغه برخه کې ویزه باندې کلیک واخلئ یا دلته کې راشئ لاندې اخره کې هم دلته کې ویزاس لیکلی دي. زه راځم ګرانو کتونکو دغلته د ویزې برخې باندې داسې کلیک اخلم او غواړم چې د دغې ټب نه د ویزې نوملیکنې برخې ته ورشم. ګرانو کتونکو هغه کسان چې وغواړي چې دغه ویب سایټ نه په پښتو یا دري ژبه کار واخلي نو دلته کې تیار شته دی او دلته کې ګرانو کتونکو تاسو مکمل ډیټیلز یا معلومات هم لوستلی شئ چې تاسو د افغانستان نه د امریکې کم ډول ویزو ته نوملیکنه کولی شئ نو دلته کې دا مکمل معلومات شته دی. د ویزې په اړه که چیرې تاسو معلومات واخلئ چې ویزه څه ته ویل کیږي، د دوی ادرسونه او دا ټول په دې ویب سایټ کې شته دی، تاسو یو په یو کتلی شئ. خوږو دوستانو اوس که چیرته موږ وغواړو چې B2 یا بزنس ټایپ 2 ویزې ته اپلای وکړو نو دلته به تاسو راشئ نن امیګرنټ ویزا ټوریزم ان ویزټ په دې باندې به زه داسې کلیک واخلم او لږ انتظار به وکړو ګرانو کتونکو زموږ سره به دلته کې په دې ویب پاڼه کې دغسې نور معلومات راشي. دلته وګورئ ګرانو کتونکو لیکلی هاو ټو اپلای افټر انټرویو او کیس سټیټس
نو ګرانو کتونکو موږ ته وایي چې موږ څنګه کولی شو دغې ویزې ته اپلای وکړو او د انټرویو نه وروسته باید څه کار وکړو. دا ټول معلومات دلته کې شته دی، تاسو کولی شئ له دې نه یو په یو باندې وګورئ. خوږو دوستانو زما هدف دا دی چې B2 ویزې ته اپلای وکړو. دا چې B2 ویزه څه ده په دې اړه ګرانو کتونکو تاسو پلټنه کولی شئ، معلومات اخیستلی شئ د دې ویبسایټ نه او دلته کې که چیرې تاسو لاندې راشئ ګرانو کتونکو دغه B2 ویزې ټول معلومات دي چې تاسو B2 ویزه د ټوریزم یا چکر لپاره اخیستلی شئ، وکیشن رخصتۍ لپاره اخیستلی شئ، د ملګرو د کتلو لپاره اخیستلی شئ. که ستاسو دوستان فامیل ملګري په امریکا کې اوسیږي په B2 ویزه باندې هلته ورتللی شئ. میډیکل ټریټمنټ د تداوۍ لپاره اخیستلی شئ او داسې نورو برخو لپاره. لنډ که زه تاسو ته ووایم ګرانو کتونکو کله چې تاسو دغه B2 ویزه واخلئ امریکې ته لاړ شئ، په دې باندې تاسو هلته سیټلمنټ یا دایمي د اوسېدلو چانس هم ترلاسه کولی شئ. هلته که چیرې تاسو 50,000 نه تر $1,00,000 پورې سرمایه ولرئ تاسو هلته خپل بزنس سټارټ کولی شئ، دایمي هلته کې پاتې کیدلی شئ. خوږو دوستانو زه غواړم چې B2 ویزې ته اپلای وکړم. نو دلته کې وګورئ B2 زما سره لیکل شوی دی، دې باندې به زه داسې کلیک واخلم او خوږو دوستانو موږ به لاړ شو د ویزې برخې ته. خوږو دوستانو اوس موږ په حقیقت کې د B2 ویزې د اپلای کولو صفحې ته راغلو. په دغه برخه کې خوږو دوستانو اوورویو تاسو مکمل معلومات د B2 ویزې لپاره اخیستلی شئ، هاو ټو اپلای څنګه ورته اپلای کیږي، فیس څومره فیس لري، ریکوایر ډاکومنټ کوم اسنادو ته اړتیا ده. ګرانو کتونکو اوورویو او هاو ټو اپلای برخه کې خاص څه نشته. زه راځم فیس برخې ته، په فیس باندې کلیک اخلم. اول د دې د فیس باره کې زه تاسو ته معلومات در کوم چې تاسو باید څومره فیس ورکوئ. نو دلته کې وګورئ ګرانو کتونکو $115 د دې فیس دی او ګرانو کتونکو دغه ویزا د مختلفو ورځو لپاره اخیستلی کیږي. که مثال تاسو 10 ورځو لپاره اخلئ خپل فیس اخلي، که چیرته ګرانو کتونکو تاسو د یو میاشت لپاره اخلئ نو هغه بیا خپل فیس لري. نو دلته کې ګرانو کتونکو دا ټول معلومات شته دی، خو خپله د سفارت یا کنسلګرۍ چې دی هغه $115 فیس دی. نو کم نه کم ګرانو کتونکو تاسو باید $500 ولرئ چې دغې ویزې ته اپلای وکړئ. ګرانو کتونکو که چیرته تاسو هماغه اوورویو یا هاو ټو اپلای او یا هم ګرانو کتونکو فیس برخه باندې کلیک واخلئ نو دلته کې ډایرکټ ګرانو کتونکو تاسو ته دغه فارم DS 160 راځي. دغه فارم به تاسو ډک کړئ ګرانو کتونکو او تاسو ته به دغه ویزه راشي. زه راځم ګرانو کتونکو دا DS 160 فارم باندې داسې ډایرکټ کلیک کوم، دا فارم به زما سره راخلاص شي. ګرانو کتونکو کله چې تاسو د امریکې هر ډول ویزه اخلئ دغه فارم ضروري دی، دا به تاسو ورته ډکوئ. حقیقت کې همدغه فارم په واسطه باندې موږ ته ویزه راتللی شي. نو دلته کې وګورئ ګرانو کتونکو DS 160 دا د امریکې د ویزې فورمه ده. دا چې کله تاسو ډکه کړئ نور معلومات به تاسو په انټرویو کې سفارت ته ورکوئ چې زه B2 ویزه اخلم، B1 اخلم، هر ډول چې اخلم. حقیقتا زموږ سره دغه فارم ضروري دی. زه دلته کې راځم ګرانو کتونکو دې ځای کې دلته کلیک اخلم. ګرانو کتونکو کله چې تاسو دغه فارم ډکوئ نو اوس مهال افغانستان نه ډکیږي ځکه افغانستان کې د امریکې سفارت نشته. تاسو به دویم یا دریم هیواد نه دغه فارم ډکوئ یا تاسو کولی شئ پاکستان، ایران او بل ځای ورته انتخاب کړئ او همغلته به تاسو انټرویو ته ورځئ، هغې ځای نه به تاسو ته دغه ویزه میلاویږي. زه راځم ګرانو کتونکو د مثال په ډول باندې زه غواړم چې له انډیا نه یې ډک کړم. نو دلته کې IN ما ورته انتخاب کې. اوس وګورئ ګرانو کتونکو انډیا مختلفو ښارونو کې د دوی کنسلګرۍ نشته دی. د مثال په ډول زه ورته انډیا نیو ډهلي انتخابوم. تاسو کولی شئ پاکستان یا ایران هم ورته انتخاب کړئ. انډیا نیو ډهلي کې به تاسو انټرویو ورکوئ، هلته به بیا تاسو ته ویزه میلاویږي. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو لاندې یو کپچه کوډ تاسو ته درکړی دی، دغه کوډ به هم دلته کې واچوئ PBJ6. دام چې کله ولیکلو ګرانو کتونکو لاندې به راشي سټارټ ان اپلیکیشن، دې باندې به کلیک واخلئ. که تاسو مخکې نه اپلیکیشن ډک کړی وي او څه ناڅه پکې پاتې وي یا نیمایي ډک شوی وي نو ریټرایب ان اپلیکیشن دې نه بیا تاسو کولی شئ چې هغه خپل اپلیکیشن پوره کړئ. نو مونږ بالکل نوی اپلیکیشن اخلو. زه به راشم سټارټ ان اپلیکیشن باندې به داسې کلیک واخلم. اوس وګورئ ګرانو کتونکو زما سره به دغه فارم خلاص شي. ګرانو کتونکو دغه DS 160 فورمه چې دا بالکل فری ده.
دلته کې تاسو ته غټ لیکلی دي چې تاسو په دغې باندې چاته پیسې مه ورکوئ. خو بیا هم د دې یادونه شوې ده که خپله یې نشئ ډکولی تاسو کولی شئ چې ټراول ایجنسي یا ټراول ایجنټ ته ورشئ او هغې ته ډېره کم اندازه پیسې ورکړئ دا فورمه به ورته ډکه کړي. خو اول تاسو کوشش وکړئ چې خپله یې ډکه کړئ ځکه په دې فورمه کې ستاسو ټول شخصي معلومات رسیږي. نو ستاسو شخصي معلومات له تاسو نه بهتره بل هیڅ چاته معلوم نه وي. خو بیا هم که تاسو په کمپیوټر نه پوهیږئ بلد نه یاستئ نو تاسو کولی شئ چې یو چا سره رابطه وکړئ چې هغه په انګلیش باندې وپوهیږي او دغه فورمې ته راتللی شي او دا تاسو ته ډکه کړي. زه راځم ګرانو کتونکو لاندې دغه برخه کې آی اګري باندې کلیک اخلمه. مطلب د دې چې کوم رول یا قوانین دي د هغه ټولو سره مونږ موافق یو هغه اګري کوو. له دې نه وروسته به بیا تاسو داسې لاندې راشئ ګرانو کتونکو او دغلته وګورئ یو پوښتنه تاسو نه کوي. په دې پوښتنه کې مثال ماته لیکلی دی what is the given name of your mother's mother. دغه پوښتنه ډېره ضروري ده. په دې پوښتنو کې تاسو داسې یو پوښتنه انتخاب کړئ چې ستاسو همیشه په یاد وي ځکه دا پوښتنه ضروري ده. که ستاسو نه له هیره ووځي امکان دی ولري تاسو خپل اپلیکیشن یا دا فورمه له لاسه ورکړئ. مثال په ډول زه ورته انتخابوم what is the given name of your father's father. ستاسو د نیکه څه نوم دی؟ نو دلته د مثال په ډول زه ورته لیکمه موسه. له دې نه وروسته راځم په کنټینیو باندې کلیک اخلمه. اوس به زموږ سره دغه فورمه راخلاصه شي. ګرانو کتونکو که چیرته تاسو دغه ټول هر څه نشئ کولی او دې فورمې ته تر دې حده نشئ راتللی نو ګرانو کتونکو د دغې فورمې لینک زموږ سره د ویډیو په ډسکرپشن کې په 2م نمبر دی تاسو کولی شئ ډایرکټ هم د هغې نه دا فورمه راخلاصه کړئ. زه راځم ګرانو کتونکو دلته وګورئ اول زما نه سر نیم غواړي بیا رانه ګیون نیم غواړي بیا رانه فول نیم غواړي. دغه هر څه به تاسو خپل د پاسپورټ مطابق ورسوئ. پاسپورټ به خپل مخ ته کیږدئ او دا به ورسوئ. زه راځم ګرانو کتونکو دلته کې تیار مخکې نه ما دا فورمه ډکه کړې تخلص مې ورته رحماني انتخاب کړو ګیون نیم مې ورته جاوید انتخاب کړو او ګرانو کتونکو دغه لاندې برخه کې تاسو خپل نوم په پښتو باندې هم لیکلی شئ که هیڅ یې نه لیکئ دا دغسې بند کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو have you ever used other name دا به هم نو کړئ. بیا به راشئ ګرانو کتونکو do you have a tele code that represent your name دا به هم داسې بند کړئ ځکه دغه سیستم افغانستان کې فلحال نه دی فعاله. له دې نه وروسته سیکس یا جنډر ته راځم دې برخه کې ورته میل انتخابوم. بیا راځم میریچل سټیټس ته دلته کې ګرانو کتونکو زه ورته میرډ انتخابوم تاسو ورته سنګل هر څه چې انتخابوئ او له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ډیټ اف برډ راځي. ډیټ اف برډ به هم تاسو ورته انتخاب کړئ ورځ به انتخاب کړئ بیا به راشئ میاشت به انتخاب کړئ او بیا به ګرانو کتونکو تاسو ورته کال انتخاب کړئ. دا هر څه به تاسو خپل د پاسپورټ نه ولیکئ یا به د خپل الکترونیک تذکرې نه ولیکئ او که چیرته تاسو د پاکستان نه ورته ثبت نام کوئ د شناختي کارت نه هر څه ولیکئ. سیټي کې زه ورته جلال آباد انتخابوم. ګرانو کتونکو دغه سیټي به زه دغسې منظم ولیکم. ګرانو کتونکو سټیټ پروینس کې زه ورته ننګرهار انتخابوم. ګرانو کتونکو دا فورمه مخکې ما ډکه کړې وه ځکه دلته هر څه راغلي دي نو تاسو چې ځان ته ډکوئ دا به له سر نه هر څه ټایپ کوئ. د دې لپاره چې ویډیو موږده نه شي نو زه ټایپ کوم نه ډایرکټ له دې نه راخلمه. کانټري کې مې ورته افغانستان انتخاب کې ځکه مونږ اصلي د افغانستان یو. تاسو چې اصلي هیواد هر ځای همغه ورته انتخاب کړئ. بیا راشئ ګرانو کتونکو په سیو باندې کلیک واخلئ. سیو باندې چې کله کلیک واخلئ ګرانو کتونکو اوله برخه به له تاسو سره ډکه شي چې دې ته پرسونل انفارمیشن وایي. نو ګرانو کتونکو وګورئ دلته کې پرسونل انفارمیشن زما سره ډکې شو. له دغې نه وروسته بیا ورځو ټراول برخې ته. د ټراول لپاره به تاسو راشئ کنټینیو اپلیکیشن باندې به کلیک واخلئ. اوس به د خپل سفر د جورني په باره کې معلومات ورکړي چې تاسو څنګه سفر کوئ څه وخت سفر کوئ دا هر څه اوس دلته کې راځي. نو دلته کې ګرانو کتونکو آخر ته به راشئ سیو به کړئ. سیو ضروري دی که سیو نه کړئ نو تاسو مخکې نشئ تللی. کله چې خوږو دوستانو تاسو په سیو او نیکس باندې دلته لاندې کلیک واخلئ تاسو بلې برخې ته بوځي. راځو ګرانو کتونکو ګورو دویمه برخه کې کومې پوښتنې دي دا هم باید ټولې جواب شي. کانټري کې به بیا دلته ورته افغانستان انتخاب کړو. دا دواړه ټیک مارکونه به داسې نو کړئ. لاندې به راشئ تاسو به خپل د تذکرې نمبر ولیکئ. ګرانو کتونکو د تذکرې د افغانستان نمبر چې دی 15 عدده دی. که چیرې تاسو برېښنایي یا الکترونیک تذکره ولرئ هغه آخري نمبر به ولیکئ او که ساده تذکره ولرئ نو ټول نمبر به د تذکرې دلته ولیکئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو یو ایس سوشل سیکورټي نمبر دا دغه کسانو لپاره دی څوک چې په خپل امریکا کې اوسیږي او دغه ویزې ته غواړي اپلای وکړي یا خپله ویزه غواړي تمدید کړي.
نو دا به بند کړو ګرانو کتونکو، دې ته ضرورت نشته دی. همدغسې ګرانو کتونکو ټیکس پیر آی ډي نمبر دا هم نه لرو، دا به هم داسې بند کړو. بیا به راشو په سیو باندې به کلیک واخلو. تاسو به ضرور هره برخه سیووئ او د سیو نه وروسته به بیا په نیکسټ باندې کلیک اخلئ تر څو چې بلې برخې ته لاړ شئ. اوس وګورئ ګرانو کتونکو، ټراول انفارمیشن برخې ته راغلو. پرپوز اف د ټریپ ټو د یو اس، تاسو امریکې ته د کوم هدف لپاره سفر کوئ. دلته به خپل هدف ورته مشخص کړئ. دلته کې ګورئ ګرانو کتونکو مختلفې خبرې شته دی، نو تاسو دې نه ورته انتخابولی شئ. وګورئ فارین ګورمنټ آفیشل، که چیرې رسمي سفر وي. دلته کې ډېرې خبرې دي ګرانو کتونکو. زه به راشم ټمپرري ورکر، دا به ورته انتخاب کوم. هغه کسان چې غواړي موقتا هلته د کار لپاره لاړ شي، یا که چیرته مثال تاسو غواړئ چکر لپاره لاړ شئ، نو دلته کې شته دی. دا یو تاسو ورته وګورئ. همدغسې ګرانو کتونکو تاسو دویم دریم هدف که ولرئ، اډه نه در باندې کلیک واخلئ او هغه ورته انتخاب کړئ. خو ګو دوستانو کلم چې پرپوز اف د ټریپ انتخاب کې به راشي سپیسیفای باندې به دلته کلیک واخلئ او دې ځای کې وګورئ ګرانو کتونکو. اوس که چیرته تاسو موقتي کار لپاره ځئ، نو څه ډول کار دی؟ سپیشلټي اوکوپیشن یا H1B چې ورته وایي، نو دا مې ورته دلته انتخاب کې. نو دلته کې تاسو هر هدف ورته انتخابولی شئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو دغه برخه کې اپلیکیشن ریسیپیشن نمبر دا تاسو لیکئ نه لیکئ مشکل نشته دی. ګرانو کتونکو په دې برخه کې هاو یو میډ سپیسیفیک ټراول پلان کې یو خبره ډېره ضروري ده چې کله تاسو سفر لرئ هغه وخت به دلته مشخص کړئ. د مثال په ډول اول تاریخ جنوري میاشت او دې ځای کې به ګرانو کتونکو تاسو ورته کال انتخاب کړئ 2040 د مثال په ډول. نو دلته کې وګورئ ګرانو کتونکو ډې ورځ ده، مانټ میاشته او ایر کال دی. له دغې نه وروسته انټینډن لینټ اف سټیج، څومره وخت تاسو هلته پاتې کیږئ، کلونه میاشتې ورځې. د مثال په ډول زه ورته مانټ انتخابوم او بیا دې ځای کې ګرانو کتونکو میاشت کې ورته یو میاشت انتخابوم. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو اوس تاسو امریکا کې کوم ځای ته ځئ، کوم سټیټ یا کوم ایالات ته ځئ. اول تاسو ته وایي چې سټریټ اډرس لاین، نو دلته کې د مثال په ډول زه ورته 12 لیکمه، دلته هم 12 لیکمه. سیډي کې د مثال په ډول زه ورته لیکم نیو یارک. دا معلومات باید تاسو دقیق دلته ورسوئ. سیډي کې ګرانو کتونکو زه دلته راځم هم ورته نیویارک انتخابوم. دا وګورئ ګرانو کتونکو نیویارک. لاندې چې سټیټ انتخاب کې ګرانو کتونکو دغه سیډي کې نیویارک چې کوم ځای کې اوسیږئ د هغې د نوم به ورته ولیکئ. تاسو ته به دقیق یاد وي. د نیویارک زیپ کوډ که تاسو ته معلوم وي له دې ځای دلته یې ولیکئ، که نه وي ګوګل نه یې راواخلئ. مثال په ډول زه دغلته راځم ګوګل ته ورته لیکم چې نیو یورک زیپ کوډ 101. نو تاسو ګرانو کتونکو دا زیپ کوډ به ضروري دلته ولیکئ. هر یو سټیټ یا ایالت ته چې ورځئ نو د هماغې کوډ دلته ضروري دی. د دغې نه وروسته ګرانو کتونکو پرسونل انټیټي پیینګ فار یور ټریپ، دا برخه ډیره مهمه ده. دا سوال ډیر مهم دی. دلته به ګرانو کتونکو تاسو ورته مشخصوئ چې ستاسو د سفر مصارف څوک په غاړه اخلي. ما ورته ګرانو کتونکو سلف زه خپل مصارف په خپله غاړه اخلم. که تاسو څوک سپانسر کوي یا د دولت لخوا نه ځئ نو دلته ورته مشخصوئ او زه به راشم په سیو باندې به کلیک واخلم. دا برخه به هم زموږ سره مکمله شي. کله چې خوږو دوستانو دغه برخه مکمله شوه سیو به یې کړئ او نیکسټ ټراول کمپینینز باندې به کلیک واخلئ. تاسو به بلې برخې ته بوځي. اوس وګورئ خوږو دوستانو مونږ راغلو بلې برخې ته ټراول کمپینین انفارمیشن پرسن ټراولینګ ویت یو. که چیرې تاسو سره بل څوک هم سفر لري دلته به یاست کې او د هغې ټول معلومات به ورسوئ. که چیرته تاسو په تنهایي سره سفر کوئ نو دا به نه وکړئ. کله چې یاست کې ګرانو کتونکو دلته لاندې تاسو نه یو بله پوښتنه کوي هغه به هم یاست کړئ او بیا چې هغه څوک تاسو سره سفر کوي د هغې نوم به دلته ولیکئ. که چیرې تاسو خپل فامیل ځان سره وړئ. زه غواړم ګرانو کتونکو چې دا برخه داسې نو کړم لکه زه غواړم انفرادي فورمه ډکه کړم، په تنهایي سره غواړم چې لاړ شم. نو خوږو دوستانو دا به داسې سیو کړئ او تاسو به بیا له دې نه وروسته نیکسټ پریویوس یو ایس ټراول
نو خوږو دوستانو په دې برخه کې صرف دغه یوه پوښتنه ده، خو ډېره ضروري پوښتنه هم ده. له دې نه وروسته په نیکسټ باندې کلیک اخلو او ځو بلې برخې ته. اوس وګورئ خوږو دوستانو، موږ راغلو یوې بلې برخې ته چې د ټراول انفارمیشن برخه وي. دغه پوښتنې به هم تاسو دقیق جواب کړئ. Have you ever been in the US؟ مخکې تاسو امریکې ته تللي یاستئ؟ که تللي یاستئ یاست، کنې نو به یې کړئ. Have you ever been issue a visa؟ دا به هم نو کړئ. که چیرته تاسو مخکې نه تللي، دا ټولې پوښتنې داسې نو کړئ. او که چیرته تاسو مخکې سفر لرودلی وي، دا ټولې به تاسو یاست کړئ او د هرې پوښتنې به بیل بیل جواب ورکړئ. له دغې نه وروسته به ګرانو کتونکو تاسو راشئ په سیو باندې به کلیک واخلئ، بیا به په نیکسټ باندې کلیک واخلئ، تاسو به بلې برخې ته بوځي. اوس وګورئ ګرانو کتونکو، اډرس ان پون انفارمیشن برخې ته موږ راغلو. دې برخه کې به تاسو خپل د کور دقیق ادرس ولیکئ چې هر چېرته تاسو ژوند لرئ. د مثال په ډول سټریټ 1 زه ورته لیکمه، بیا ګرانو کتونکو دلته هم سټریټ 1 دی او زه راځم ګرانو کتونکو سیډي ورته کابل لیکمه، بیا پسې داسې راځم دا ورته هم کابل لیکمه او ګرانو کتونکو له دغې نه وروسته د کابل زیپ کوډ ورته زه لیکم. ګرانو کتونکو 10-12 د هغې ساحې کوډ دی چې فلحال زه پکې ژوند کومه. تاسو کولی شئ دغه زیپ کوډ او هر څه د ګوګل نه راواخلئ. که چیرته ګرانو کتونکو دا نه لیکئ، کولی شئ ډز ناټ اپلای کې داسې بندولی هم شئ. او که چیرته غواړئ چې وی لیکئ نو داسې دقیق یې ولیکئ. کانټري کې به بیا هم ورته زه افغانستان انتخابومه. او ګرانو کتونکو میلینګ ادرس Is your mailing address the same as your home address؟ دا به ورته ګرانو کتونکو هم داسې یاست کو، ځکه زمونږ د اوسېدلو د زی او د میلینګ یا د پوسټ آفیس ادرس یو شی دی. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو فون نمبر دی، نو دلته کې به تاسو خپل نمبر ورته ورسوئ. د مثال په ډول مثبت 93 د افغانستان کوډ دی او دلته زه یو نمبر داسې ورته رسوم. همدغه یو نمبر صحیح دی، دا نورې بندوم. که چیرې تاسو دویم دریم موبایل نمبر ولرئ یا ټلیفون نمبر ولرئ، دلته تاسو ورسوئ. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو have you used any other phone دا ورته نو کړئ. خوږو دوستانو ایمیل ادرس ډېر ضروري دی، دې برخه کې به تاسو ټایپ کړئ. زه راځم دلته کې ورته ایمیل ادرس هم ټایپ کومه، ځکه دا ډېر ضروري دی. تاسو ته به ایمیلونه راځي، که چیرته ستاسو ویزه پروسس شي نو تاسو په دې ایمیل باندې جواب هم راځي، معلومات هم راځي. Have you used any other email؟ که چیرته دویم ایمیل ادرس ولرئ یاسې کې او دلته یې ولیکئ، که نه داسې نو یې کړئ. له دغې نه وروسته سوشل میډیا، که چیرته تاسو فیسبوک ولرئ، ټویټر ولرئ، انسټاګرام ولرئ، دا ټول دلته کې شته دی. ګرانو کتونکو تاسو یو یو راواخلئ او هلته کې ټایپ کړئ. د مثال په ډول زه راځم ګرانو کتونکو، زه ورته دلته کې خپل فیسبوک ادرس لیکم. خوږو دوستانو فیسبوک نوم زما جاوید خان په نوم دی. خوږو دوستانو که چیرې تاسو د سوشل میډیا نور ادرسونه دلته اډ کوئ، اډ انادر باندې به کلیک اخلئ دغسې او لاندې به راځي، تاسو به هغه هلته کې لیکئ. زه به یې ریموف کړمه. فلحال د معلوماتو لپاره همدغه یو ادرس صحیح و چې تاسو یې طریقه زده کړئ. تاسو داسې هم کولی شئ چې لاړ شئ خپل د فیسبوک مکمل لینک راواخلئ، دلته پیسټ کړئ او که تنها نوم ولیکئ هم صحیح ده. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو do you wish to provide information about؟ دا به ګرانو کتونکو داسې نو کړئ. له دغې نه وروسته خوږو دوستانو په سیو باندې به کلیک واخلئ، بیا به نیکسټ دې باندې به کلیک واخلئ، تاسو به د پاسپورټ برخې ته بوځي. خوږو دوستانو ستاسو په مخامخ د پاسپورټ برخه راغله، دلته به تاسو راشئ، د پاسپورټ ډول به ورته انتخاب کړئ، ریګولر، آفیشل، ډیپلومیټیک، همداسې نور. زه ورته ریګولر یعنی عادي پاسپورټ انتخابومه او دې برخه کې خپل د پاسپورټ نمبر ورته داسې ټایپ کومه، P0 او داسې نور. تاسو په خپل د پاسپورټ نمبر دلته دقیق ولیکئ د پاسپورټ نه. پاسپورټ بوک نمبر دا ورته داسې بند کړئ، افغانستان کې نشته. له دغې نه وروسته ګرانو کتونکو پاسپورټ تاسو کوم ښار کې اخیستی؟ ما کابل کې اخیستی. او دې برخه کې ګرانو کتونکو بیا هم ورته لیکم چې کابل. ستاسو پاسپورټ چې د هر ولایت مربوط وي، د هر ځای وي، هغه معلومات دلته دقیق ورسوئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو ایشوینګ ډیټ، دا ډېر ضروري دی چې تاسو پاسپورټ په کوم تاریخ اخیستی. د مثال په ډول 1 د جنوري 2023 کې مونږ اخیستی دی او ګرانو کتونکو 1 د جنوري
نو ګرانو کتونکو دغه زموږ پاسپورټ شو 15 کلن وي که 10 کلن وي تاسو دلته کې اخیستلی شئ. د بعضو هیوادونو پاسپورټ ایکسپایري ډیټ نه لري یا که چیرته تاسو داسې پاسپورټ ولرئ چې هغه تاریخ یې نه ختمیږي دایمي وي نو دلته به نو ایکسپایریشن باندې کلیک واخلئ دا برخه به بنده شي. له دغې نه وروسته هاو یو ایور لاست پاسپورټ دا به ورته نو کوئ. که پاسپورټ مو ورک کړی وي په تیرو کې نو تاسو یس کولی شئ بیا معلومات یې ورسوئ او که نه وي ډایرکټ به راشئ سیو باندې به کلیک واخلئ او نیکس باندې به کلیک واخلئ تاسو به کانټیکټ یا د رابطې د معلوماتو برخې ته بوځي. په دې برخه کې به ګرانو کتونکو زموږ نه د رابطې باره کې پوښتنه کوي. خوږو دوستانو وګورئ دلته کې پوینټ اف کانټیکټ انفرمیشن دا برخه ډېره ضروري ده. خوږو دوستانو تاسو خامخا په امریکا کې باید یو کس وپېژنئ د هغې معلومات دلته کې واچوئ هغه کس سره رابطه وکړئ چې زه امریکې ته درځمه ستا صرف معلومات دلته اچومه چې زه دغه کس پېژنمه. که چېرته همغه کس ته ایمیل ورځي باید هغه ستاسو تضمین وکړي یا ستاسو ثبوت وکړي چې زه دا کس پېژنم. د مثال په ډول زه دلته راځم یو کس پېژنم امریکا کې او نوم یې داود دی داود خان. ارګنایزیشن کومې ادارې پورې اړه نه لري شخصي کاروبار کوي. ریلیشنشپ په څه ډول یې پېژنئ نو دلته کې زه راځم فرینډ زما ملګری دی نو دلته کې تاسو کولی شئ ریلیټیو او داسې نور شیان ورته انتخاب کړئ. اوس خوږو دوستانو کله چې فرینډ انتخاب کړئ د دې کس مکمل معلومات تاسو نه غواړي چیرته اوسیږي دې سړک کې اوسیږي کوم ښار کې اوسیږي د مثال په ډول زه ورته لیکم جرسي کې اوسیږي او دغلته راځم ګرانو کتونکو سټیټ کې ورته نیو جرسي انتخابوم نیو جرسي. هغه کس نه به تاسو دقیق معلومات واخلئ چې چیرته اوسیږي کوم ادرس کې او هغه به تاسو ګرانو کتونکو دلته ټول ورته برابر کړي. د مثال په ډول 1003 دا د نیو جرسي کوډ دی دا به تاسو دقیق راواخلئ. فون نمبر د کس فون نمبر به تاسو هم ورسوئ. ایمیل ادرس برخه کې به د کس ایمیل ادرس هم ولیکئ. کس ته به ووایئ چې ایمیل ادرس ترې راکړه دغه معلومات ترې راکړه. خان داود @gmail.com هر څه ایمیل ادرس چې ولري دلته به ولیکئ. که ایمیل ادرس ونه لري ډز ناټ اپلای بندولی شي. د دې نه وروسته سیو باندې به کلیک واخلئ بیا به نیکسټ باندې کلیک واخلئ نو موږ تاسو به لاړ شو یوې بلې برخې ته چې هغې ته فیملي برخه ویل کیږي. خوږو دوستانو فیملي یا ریلیټیو برخې ته راغلو دلته کې تاسو ته وایي چې ستاسو د پلار نوم تاسو ولیکئ د مور نوم ولیکئ. دا که چېرته تاسو لیکئ که نه لیکئ اختیاري دي ګرانو کتونکو حتمي نه دي ټول دغسې بند کئ. دا ورته داسې ډو ناټ نو خو که چیرې تاسو دلته کې ورسوئ نو ستاسو اپلیکیشن معتبر راځي نو ګرانو کتونکو دا حتما ورسوئ. پلار نوم ورسوئ او تخلص یې ورسوئ. مور نوم ورسوئ تخلص یې ورسوئ. Do you have any immediate relative not including parents دا ورته نو کوئ. که چیرې تاسو داسې ملګري یا دوستان ولرئ چې هغه تاسو سره په عاجل وخت کې کومک کولی شي نو دا به یې ورته یاست کړئ او دغه کس معلومات دلته ورسوئ. که نه لرئ بس نو یې کړئ داسې. له دې نه وروسته سیو او نیکس باندې کلیک واخلئ تاسو به سپوس یا د پارټنر برخې ته ویسي. هغه کسانو چې ودونه کړي دي هغوی سپوس ولري پارټنر ولري نو د هغې معلومات هم دلته رسولی شي. سپوس نیم ستاسو د ښځې یا کورودانې څه نوم دی. مثال په ډول باندې زه ورته دلته لیکمه بیبي هوا. ګرانو کتونکو پاس مې صرف بیبي ولیکو او لاندې به زه دلته کې هوا ولیکم نو سر نیم شو او ګیون نیم شو. دلته به د پیدایښت کال هم مونږ ورته انتخاب کړو 1993. ګرانو کتونکو دا به تاسو د پاسپورټ نه ولیکئ یا به د تذکرې نه ولیکئ. له دغې نه وروسته سپوس کانټري ریجن دلته به ورته افغانستان انتخاب کړئ. سټي بندې کې داسې کانټري افغانستان. سپوس ادرس دلته کې دا ورته سیم از هوم ادرس. دلته کې ګرانو کتونکو سیم از هوم ادرس مې ځکه ورته ولیکو چې زما او د دی یو ادرس دی نو دا مې هم انتخاب کړه. له دې نه وروسته به نیکسټ باندې کلیک واخلو. ایجوکیشن اینډ ټریننګ برخې ته به لاړ شو چې تاسو څومره تعلیم کړی دی کوم ټریننګونه مو اخیستي دي. خوږو دوستانو د سیو او نیکسټ نه وروسته موږ راغلو ایجوکیشن برخې ته. دلته به تاسو د خپل تعلیم د خپل تحصیل په باره کې معلومات ورکړئ. تاسو کومه برخه کې تعلیم کړی دی.
که سټوډنټ یاستئ بس دلته ورته سټوډنټ انتخاب کړئ. که ناټ امپلایي ورته انتخاب کړئ. او که چیرته تاسو یو مشخصه برخه کې تعلیم کړی وي نو دلته به تاسو هغه ورته انتخاب کړئ. زه ورته بزنس انتخابوم. پریزنټ امپلای اور سکول نیم نو دلته کې زه ورته لیکم چې سیلف امپلای. زه چا سره کار نه کوم، خپل شخصي کاروبار کوم. نو دې برخه کې ادرس لاین 1 دلته کې به تاسو خپل ادرس ورته ولیکئ. لکه مثال زه راځم کابل او دلته کې صرف دغومره ورته لیکم چې PD12 همدغه را کاپي کوم. دلته کې داسې پیسټ کوم. خار کوم خار کې چې مونږ بزنس یا کاروبار کوو کابل دی. سټیټ پرووینس دا ډز ناٹ اپلای او دا هم ډز ناٹ اپلای. او دلته کې به تاسو خپل د بزنس موبایل نمبر یا ټلیفون نمبر ولیکئ. لاندې راځئ ګرانو کتونکو، کوم هیواد کې تاسو بزنس لرئ؟ افغانستان. سټارټ ډیټ کلم شروع کړی دی. دلته راځم جنوري او 2018 کې مثال په ډول. مانټلی انکم ستاسو میاشتنی عاید څومره دی؟ دا کولی کې ډیر ښه به شي خوږو دوستانو. خوږو دوستانو دغه شخصي کاروبار چې تاسو کوئ په کومه برخه کې تاسو کاروبار کوئ نو دلته کې ګرانو کتونکو تاسو به مکمل ورته دا ولیکئ. زه به صرف ساده ولیکم کمپیوټر ورک، او که چیرې تاسو بریف ډیټیلز سره ولیکئ نو ډیر به ښه شي. له دې نه وروسته سیو او بیا نیکسټ بلې برخې ته به مونږ لاړ شو. اوس وګورئ خوږو دوستانو پریویس ورک ایجوکیشن ټریننګ انفارمیشن. مخکې تاسو څه کاروبار کولو؟ خوږو دوستانو په دغه اړه که تاسو معلومات ورکوئ ورکئ، که نه ورکوئ مه ورکوئ، مشکل نشته. زه به خوږو دوستانو دا داسې نو کړم او لاړ به شم بلې برخې ته. اډیشنل ورک ایجوکیشن اضافي ټریننګونه ولرئ. تاسو مختلفو هیوادونو کې مو کارونه کړي وي نو دا تاسو دلته ګرانو کتونکو کولی شئ چې ورته انتخاب کړئ. Do you belong to a clean or trip؟ تاسو د کومې قبیلې پورې اړه لرئ نو دا ورته نو کوئ. که یس کوئ یا د مثال په ډول لاندې ورته دلته ولیکئ چې پښتو. زه پښتون یم یا پښتون یم. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو لاندې پسې راشئ have you traveled to any countries؟ نورو کومو هیوادونو ته هم سفرونه کړي دا تاسو یاس کوئ او د یاس نه وروسته معلومات یې که راشي ویې لیکئ که نه مه لیکئ نو دلته کې معلومات حتما راځي. د مثال په ډول زه ورته لیکم چې ترکي ته مونږ یو سفر لرو دغه دی ترکي. Have you belong to contribute؟ دا ورته نو کوئ خوږو دوستانو. Have you ever been a member of the Taliban؟ دا ورته نو کوئ. دام نو کړئ، دام نو کړئ او دا هم نو کړئ او بیا لاړ شئ بلې برخې ته. خوږو دوستانو راغلو یو بلې برخې ته security and background. Do you have a communicable disease of public health؟ تاسو داسې یو مرض یا تکلیف لرئ چې هغه بل چاته ضرر رسولی شي، مطلب ساری وي نو زه به یې نو کړم خوږو دوستانو. Do you have mental؟ که چیرې تاسو منټلیټي یا فزیکلي څه مشکل ولرئ نو دا ورته یاست کوئ، بیا معلومات ورکوئ، زه به یې نو کړم. Are you or have ever been a drug abuser؟ دا هم ورته داسې نو کوئ. که چیرې تاسو مواد مخدرو ته لاسرسی ولرئ خدای مکه یا مو کله ترېنه استفاده کړې وي نو دا بیا یاس کې ډیټیلز ورکوئ، خو دا نو کوئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو بیا راشئ سیو کړئ او په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. اوس وګورئ خوږو دوستانو د سیکیورټي بیکګراونډ دویمه برخه راغله. Have you ever been arrested؟ کله تاسو چیرته نیول شوي یاستئ، مطلب جرم مو کړی، پولیسو نیولی یاستئ؟ نو. Are you coming to the United States to engage in prostitution؟ دا هم ورته داسې نو کړئ. دا پوښتنې ټولې نو کړئ خوږو دوستانو. خاص سیکیورټي پوښتنې دي نو دې برخه کې تاسو ډیر دقیق اوسئ، دا ورته یاست نه کړئ چې بیا ستاسو ویزا کیدای شي کینسل شي. خو ریالټي هم یو څه وي، که چیرته حقیقت وي څه حقیقت ولرئ کولی شئ یاس یې کړئ. ګرانو کتونکو د سیکیورټي بیکګراونډ دریمه برخه راغله. دا پوښتنې تاسو دقیقې ولولئ خوږو دوستانو. هر یوه پوښتنه کې ډېرې خبرې دي
زه نو کومه ځکه چې ویډیو اوږدیږي. خوږو دوستانو که دې کې کومه برخه تاسو پورې اړه ولري بیا یاسې کوئ، زه به یې نو کړم او لاړ به شم بلې برخې ته. خوږو دوستانو د امریکې DS 160 فورمه ده، نو دې کې پوښتنې ډېرې دي، ډېرې برخې لري. تاسو یې ډېر په حوصله مندۍ باندې ډکه کړئ ځکه چې د امریکې ویزه ترلاسه کول خو اسانه کار نه وي. Have you ever sought to obtain or assist other to obtain دا هم نو کړئ او دا لاندې پوښتنه هم نو کړئ، بیا پسې مخکې لاړ شي. خوږو دوستانو دا پوښتنې هم سیکیورټي پوښتنې دي، بس داسې ټول نو کړئ، خو وخت ورته ورکړئ، حتما یې ولولئ ځکه دا ضروري دي. خوږو دوستانو ټمپرري ورک ویزا انفارمیشن، نو خوږو دوستانو مونږ د کار موقته ویزا اخلو، نو دا برخه ډېره ضروري ده، تاسو یې حتما ډکه کوئ ځکه تاسو چې امریکې ته ځئ چیرته به کار کوئ دا به تاسو ته هر څه معلومات وي. که چکر ته ځئ کوم ځای ته به چکر ته ځئ، که دوستان ګورئ کوم ځای کې به تاسو خپل ملګري یا دوستان ګورئ دا به تاسو ډایرکټ لیکئ دلته. نو د مثال په ډول زه راځم ګرانو کتونکو خان LLC سره زه غواړم چې کار وکړمه. نیم آف امپلایر هلته کې څوک مونږه استخداموي، نو خان او US سټریټ ادرس د سرک ادرس US سټریټ ادرس نمبر 2 دا ورته ولیکئ، دا آپشنل دی، حتمي نه دی. سیټي کوم ښار کې دی، د مثال په ډول زمونږ سره جرسي او لاندې راځم نیو جرسي. زیپ کوډ د نیو جرسي څو دی تاسو بیا راواخلئ د ګوګل نه، دقیق یې ورسوئ. فون نمبر د هماغه کس څو دی هغه به دلته دقیق ورسوئ. البته کومې کمپنۍ سره چې تاسو کار کوئ د کمپنۍ د موبایل نمبر یا د کس نمبر او انټر مانتلی انکم، هغوی تاسو ته د میاشتې څومره پیسې درکوي، څومره معاش درکوي، میاشتنی انکم. نو دلته کې که چیرې تاسو غواړئ چې د کار موقتي ویزه واخلئ، چا سره چې کار کوئ هغې کس نه به دا ټول معلومات تاسو واخلئ. له دې نه وروسته به راشئ نیکس او ریویو باندې به کلیک واخلئ. نو ریویو برخه کې ګرانو کتونکو دغه ټول معلوماتونه چې مونږ ورسو دا ټول تاسو ته له سر نه راځي او تاسو به دا ټول دقیق وګورئ. اوس وګورئ خوږو دوستانو فوټو ویل بی ټیکن at the AAC، تصویر ته ضرورت نشته دی، دغه تصویر به تاسو خپله په سفارت یا په کنسولګرۍ کې هلته ورکړئ، هغوی تاسو نه دا تصویر اخلي، ضرورت ورته نشته. خوږو دوستانو دا ټول هغه معلوماتو چې په دې فورمه کې مونږ ورسو او د دې ټولو دغه لنډیز یا خلاصه ده. تاسو به یې دقیق ولولئ، که کوم ځای کې غلطي وي نو دغه ځای نه به بیک شئ او تاسو به یې اصلاح کړئ، او که چیرته په دې برخه کې تاسو هیڅ غلطي ونه لرئ نو تاسو به دغه معلومات یو ځل دغسې له ځانه سره پرنټ کړئ. پرنټ یې ډېر زیات حتمي دی خوږو دوستانو، ځکه تاسو نه بیا دا ورکه په سفارت کې د انټرویو وخت کې غواړي. زه به یې سیو کړم ځان سره دغسې په ډیسکټاپ کې او وروسته به یې پرنټ کړم. نو تاسو به دغه PDF فایل حتما ځان سره پرنټ او سیو کړئ. له دې نه وروسته ګرانو کتونکو اوس دغه معلومات زه غواړم چې یو ځل بیا هم د دقت لپاره دلته سیو کړم تر څو چې دا معلومات مونږ سره دقیقا سیو شي او په کومه برخه کې څه ستونزه نه وي. که چیرته څه غلطي شوي وي نو تاسو دلته ښیئ. اوس وګورئ ګرانو کتونکو زموږ سره معلومات سیو شو، بیا راځم کنټینیو اپلیکیشن ته. دغه اپلیکیشن ګرانو کتونکو لا زموږ سره اخر ته نه دی رسیدلی، د دې لپاره چې تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن سبمیټ کړئ نیکسټ ټراول باندې به داسې کلیک واخلئ. بس خوږو دوستانو دغه اپلیکیشن زموږ سره مکمل شو. اوس به تاسو انتظار کوئ د سفارت ایمیل ته، چې کله تاسو سفارت ایمیل وکړي او ستاسو انټرویو مشخصه شي نو خوږو دوستانو تاسو بیا کولی شئ چې سفارت ته لاړ شئ او د دې اپلیکیشن او د هر څه فیس هلته ورکړئ. او خوږو دوستانو سفارت به تاسو ته په انټرویو کې ووایي چې ستاسو ویزه یا کیږي یا نه کیږي. که کیږي نو تاسو فیس هر څه ورکوئ او تاسو ته د ویزې وخت درکوي، او که نه کیږي بیا به تاسو نوې اپلیکیشن ډکوئ. نو خوږو دوستانو دغه د امریکې د DS 160 فورمې ډکولو چې د مختلفو ویزو لپاره تاسو ډکولی شئ، که خپله ډکولی شئ ښه منظم ډک کړئ، که نه شئ کولی ګرانو کتونکو د ویډیو ډسکرپشن برخه کې زما واتساپ نمبر شته، مونږ سره کولی شئ رابطه وکړئ، مونږ به هم دغه فورمه درته ډکه کړو. خوږو دوستانو دغه فورمه د امریکا د ټولو ویزو لپاره، حتی هغه کسانو ته چې DV لاټري راوتلی وي هغوی هم دغه فورمه ډکوي.
که خپل ډکوله شي ښه خبره، که نه موږ سره رابطه وکړئ. موږ به انشاءالله تاسو ته د ډیر کم فیس په قیمت دغه فورمه دقیقه ډکه کړو. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به م څه زده کړي وي. ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت. الله پامان.